او حدیث مبارک کې راځي چې چا د چا سره په دنیا کې څومره دوکه او خیانت کړی د په دې مقعد کې د بولو په دې کلمه کې به داسې یو جنډه ورکړی چې پورته کېږي به چې څومره د چا سره خیانت او دوکه کړي د هغې په مناسبت باندې به دا اوچتېږي او اولین او آخرین به داسې دین وړي. الله دې موږ ټول له هغه رسوایۍ نه بچ کړي. زموږ دې کلي کې یو ټوکي دی نو بس نوم یې نه علمه ډېر ښکلی سړی دی پرون مې لیدلی ډېر موده پس هغوی دې یو ځل دې جومات ته راغلم ما یې 10 روپۍ وغورځولې دا مشران دې سره ووته یو چې زما دې به لوی ځای دی ورشاته ودرېدم ما ورته چې څوک مونځ نه کوي دا د هغه دی اته چې کوم دی نو یو دسونه مه کوی په خوب وویل مداقي غونته سړی تاسو به پېژنئ. نو د انسان فتح په هغه وخت کې د ایمان لګي چې کله د زنا مکمل او شي او د الله نه ویریږي او د حرام مال مکمل او شي او د الله نه ویریږي. بس دې پټ سترګې جنتي دي پټ سترګې دا امتحانات ته الله موږ تاسو باندې نه راوړي. نور ذکرونه ډېر دي تلاوتونه ډېر دي حافظان ډېر دي عالمان ډېر دي خو خیانت چالو دی ګوره یو خبر ته کوم غټ خیانت چالو دی ګوره. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک یو ځل په جومات کې یو صحابي وته دی او بل کس راغی څادر یې ته وتښتو د څادر یې ته وتښتو سړی راونیو نبي علیه السلام له بوتو پیغمبر اسلام وی لاس پکې کټ وکړ بیا هغه کس و چې د خدای رسول څادر ته وجنه بدل لاس کړ بیا مال به نه راويستو تا په خپل ته فیصله کړی وای زما فیصله خدای چې دغل نه لاس کټ کی نو الله وی دغل نه لاس کټ کوي خدا به څوک د جماعت مولا به کوي د جماعت مولا خدا کار نه شي کولای ا قانون په لاس کې نه شي هغه دا د حکومت وقت کار دی او هغه به لاس کټ کوي. نو چې د یو غل لاس کټ کوي دلته بسل کسان یي او څوک لاګر به غلا باندې کوي چې یو زناکار ته حد ملاو شو هیڅ څوک په زنا نه کوي چې یو قاتل ته حد ملاو شو څوک په قتل نه کوي چې یو شرابي ته حد ملاو شو څوک په بیا شراب نه کوي. خدا حد قائمول قرآن ویلي دي خو د دې اختیارات بیا د حکومت وقت سره